بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو مرګری نظام الدین او دا مهال قدرمند پاس کاکوټ کې موجود یم. محمد زاده اگروال پزی کې ما لاغي ورکوټ ورو را سره د ناشته تاسو هینه سہیل خان. ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د درد مقام دی او زه صرف او صرف د خپل مشرانو سره د انتظامی چې کوم مشران دي د سیاسي لیول د پالټو چې کوم مشران دي خصوصا خپل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب ته دا یو اجازانه ریکویسټ کوو چې را دا واړه ګلالي یو ورور هغه د ما سره ناشته جلال بھائی د فرش د خدل ترش جلال بھائی را سره ناشته قدرمنو د غمزپوري خاندان په انګن کې موجود یم. هر سړی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي، فکر وکړي چې را یو مسلمان بل مسلمان ولې قتل کوي، په څه وجه وجني. دا محمد زاده داسې یو خراب کردار مونږ ته وښایي، داسې یو ویډیو یې راته وښایي، داسې یو کلیپ یې را سره شیر کړی چې را زمونږ ته مړه لږ تور شي که نه. مونږ هم ووایو چې را واقعي دا سړی غلط و. دا خو چې مونږ کم تصویر کم د فیسبوک پاڼه ګورو دا هر یو الفاظ چې قانون هغه داسې رنګ بچو لپاره وي هغه چېرې دا بچي خراب نشي، دا کول خراب نشي. دا تاسو یې ستاسو نوم دی سهیلو؟ ها سهیل لا سره موجود دی. زه به سهیل سره تپوس کوم. زما سره د محمد زاده رور دی. ستاسو نوم دی جی؟ جلال. ها جلال بھائی دا راته ووایه چې ټول کتونکي د ګوري ویني او دغه یو خبره ټول خلک دا بار بار کوي چې را څه وجه کېدی شو، ولې وشوله. دا راته ووایه چې دا واقعه کله شوې وه؟ دا غالبا بیګا څه د پاسه 8 بجې یا 15 منټه پاسه یا 10 منټه پاسه 8 بجې وې. او جی ها ما ته کور رنګ وشو، یاره پایر وشو، یسو کې وشته نو ما وی یاره سو کو نشته په بازار کې مو دیسی څه نشته. ها بیا چې زه کله د چوک ته راورسېدم بس زما سره به چوک پیل فوره منډې والې او وایي زاده باندې چا پایر وکړو. ها چې مونږ راورسېدو بس هغه یې په کټ کې اچولي او دغلته پروت و. بیا هم 11-22 ته رنګ وکړو. هغه ماشاءالله ډېر تیز دي چې مونږ په 7 منټ کې رالو 29 منټې باو هغوی واغسته. څونه؟ 29 منټې باو. ها 29 منټې باو. کم کسان چې پکې وو د زمونږ یو ملګری پکې و هغه ما ته وایي چې یاره لیوی والا نه د 11-22 کم دغه چې و هغه راته ووایي چې ایس ډي او صاحب خپل ایس ډي او صاحب څه یادو چې هغه نه ډي او صاحب ها او هغه ته به تو خپل شکایت هلته وکړي چې زه څنګه هسپتال ته لاړم د ټریټمنټ سټارټ شو. ما ورته یم ایس ډي او بس دوی راووته ایس ډي او هم غیب شو 11-22 والا غونډه کابینه وتښتېده او د هغې کې ما په هغوی باندې بیا خپل دغه کوو خو هغه وخت د موقع مناسب ما ته ښکاره نه شو. زه په خپله سخته معنی وم صحیح او لیو والا د خیره سره بس را یو هغه هم نیمه ګنټه تقریبا څه د پاسه راله او دغلته سیټ ته ولاړو او صوبیدار صاحب ماشاءالله کوم چې د ساکوټ صوبیدار دی هغه هم تقریبا چې وایي باړې ته تللی اوس چېرته تللی نو آیا چې دلته یو صوبیدار په جوټې ځي یا بل څه ځي او بل جي ډي سی صاحب چې کوم په جوټې تللی هغه 144 ناپیس کړې ده اجي ناخونګاډ هم د چا سرې نو پرچه پې کوي او د هغې باوجود هم ټوپکو په لاس خلک راځي او د انسانیت قتل کوي. یو کس نه دا یوازې نن دی د سبا بل دی د دې تپوس به څوک کوي او انتظامیه د خیره سره هغه وایي چې یاره زمونږ انویسټیګیشن دی او پلانې دی ډینګرې دی. د سی ایم صاحب وایي چې ما نوټس واله ما نوټس ما له ګرفتاري سی ایم صاحب ته به څه پیغام ورکړي چې څه چل بس سی ایم صاحب خو په خپله هر څه واورېد او ما سره یې غرمه خبرې مو شوې. هغوی چې زه به دوا له درلم نو ما ورته ویم که د درېمې پورې ما خیرې دغه وایي چې صاحب نن 8 بجې ما ته ګرفتاري یادول د اوسه پورې ونه شوه. اوس 8 بجې چې کم دي نن 8 بجې چې کم صحیح چې نن 8 بجې به او دا 8 منټه په پاس اور واوړېده 24 غنټې تقریبا پوره شوې. کله چې د دې نه مخکې دوی یو بل کیس و هغه 15 چې احتجاج وشو 15 غنټې کې اندر د چې کوم هغوی ملزم ګرفتار کړی د اوسه پورې جلال خان
घरेलू مسله خو ستاسو نه وه نه شکر دی زمونږ هېڅ مسلې نشته دشمنۍ مشمنۍ هېڅ هم ګوته نشته. سنډل. زمونږ شکر دی زمونږ چې کم د بل چا مسلې به مونږ خپل له 100 روپۍ تاوان کړی روغ کړي دي په چا سره هم زیاتیات نه پاللي بس محمد زاده په دې مالک کې د چا سره څه انګړه نه جي نه که دوا سلام وبګینې غلی به تېرو ها چا سره داسې داسې په دې څو شپې ورځې مخکې د څه نظاره خو ولیده چې یاره نه سبا بس کېږي دغه نه یو شپه مخکې وایي د سی ایم کمپلین سی ایم کم دغه ته د یو درخواست لیکلی په هغې باندې عملي شو ها د دغه والته وی دی کم د دلته چې کم ډي سي دی نو هغه په جوټې دی ها نو چې کله واده غالبا جوټي اغستې میاشته پاره 144 ناپیس کړی ده خجه ها نو که غریب سړی زم که چاړم راولي او پروټو گاډي ته ولاړ ته چاړه ولې دا کړه باندې پرچه کوي کله چې دا بده په خلل جلال به یو تاسو ته یو د قهر आवाज شو چې به دغه رنګ چلو شو نو په دغه وخت کې تاسو سم محسوس کړئ چې دا را سره سو شو بس په دغه وخت کې ما نه منله ما بیا هم نه منله بیا ما چې کله د مونږ عربی څخه جو د اخري سرګیل تا ها او چې څنګه مونږ خېجو د یو جټکو والا او عربی سواله ماره غالبا نیمه غنټه پس راغلی د رنګ نه پس چې کوم کال دا کړو دا غیر ما سره پروف شته دا ته په تصریح چې ته چا درکړه دا غیر سو امیدونه شته چې یاره حقیقت کې به چې کم دی لکه دی به قاتلان نه بس قاتلان دا دي چې ما درې مې پورې به مونږ خپل غم ارسه سنبال کو ها که بیا ونه شوه درګې قلعه مخې ته به مونږ احتجاج کوو دغې پورې بیا کوو چې زمونږ مخې راولي دغه شانجېده سره څنګه کړي چې د هغه سره به وشي دا به زمونږ اولنی او آخري دا یوازې ستا ده که د بابا جان دیم ده او ستا سره ټول دغه سلا ده ټول دغه چې آینده د یو سړی د بل چا سره ظلم دا کم خلک چې زما سره داسې خواښانه سي دا ستاسو د علاقې خلک دي او د علاقې هم د بار نوم دی اجي تاسو دی دی زه د اګرې مجي خجي دا زما رشتہ دارو زما نږدې خپلو خجي ښه او ډېر ښه برابر لکو او د دوی کورني حالات هم داسې دي چې دوی لکه غریبان دي لارې زرګر دی خو لکه داسې د ګزارې والا کار کوي خجي ښه دی هم چېرته په شیرګړ کې دکان دی د جلال خجي او دم دغه بس دغه ته د خپل ژوند وقف کړی و کله چې بل ورځ ډي سي سره دا میټینګ وشو ما ورته ټلیفون وکړو ما ویل که زمونږ حیثیت دومره نشته غریب خلک یو او داسې خبرې مه کوه وګوره خپل خاندان له موږ له غم او دغه جوړې او داسې مه کوه ما ته ویل وی چې په دې خوله کې مې دا جبه یې که نه او ساره پکې نو وی زه به هم دغه شان ویم او دغه شان به کومه که دا غلطي ته راته ووایه نو ما خبرې خو غلطې نه دي ستا دا بالکل ټیک وایي خو د دې معاشرې سره نه چلېږي ځکه چې په دې معاشره کې موږ ولیدو ښه خلک لاړه څه شو د سمیع الحق صاحب څه ګناه وه چې په خپل کور کې په چړو وواهه چا وواهه بله ورځ یې دغه د قومي اسمبلۍ ممبر چا په خپل کور کې په تبرونو وواهه یو یې د افغانستان ته واړه ها دا څومره خلک مړه شو چې څوک د خولې خاوند دی څوک خبره کوي څوک حق وینا کوي نو صاحب هغه سړی هغه له خوله بندوي دا څوک بندوي او د څوک پورې به دا خلک دا چل کوي جي نو بس دا اوس الله ته پته چې د څوک پورې محمد زاده به چونګیرو چتېږي د دې په شان باره دا چې ما ولیدل الحمدلله ما ته نن زه په دې محمد زاده ته زه ډېر زیات غوسه وم زما هغه نه ډېر زیات خفګان و چې ته غریب سړی مه کوه دا شیونه مه کوه دې مرحلې ته مه رسه خو چې نن ما د دې خلکو کومه مینه ولیده کوم محبت ولیده یا ما د دې خلکو هغه کومه جذبه ولیده چې مونږ به خپل مدعیانو مړی ښخول غوښتل خو دې عوامو وی چې نه محمد زاده ستاسو ورور نه دی دا زمونږ ورور دی او دا مونږ نه ښخو تر هغې پورې چې څو پورې مونږ له قاتل نه راغلی د محلې څوک شته او جی د محلې څو دلته خو هغه کس نیمو تاسو ټول مېلمانه او دا مېلمانه دي دا محمد زاده چې دلته کوم ژوند تېراو نو دا محلې والا څه شکایت خو نشته نه جي دی داسې کس و چې دی به سار تقریبا په 8-9 بجې د کور نه ووتو او ماسخوتن به 10-11 بجې یا 9 بجې یا 8 بجې خو د ماښام نه به دی وروسته کور ته راته
دغه د هغه روټینو د ماښام نه وروسته دی راته چې هر ټایم به رالی د 10 بجو پورې او باقي په دې کلي کې د چا سره لکه داسې د ورانې یا د دشمنۍ یا د مسلې یا لانجې یا د چا سره ظلم زیاتی که د چا سره خوږه خبره نه ده کړې نو ترخی بالکل عوامو ته نه ده ویلي نه ګاونډي ته ویلي او دا په څه کې چې لاړو دا د عوامو په دغه کې په فکر کې لاړو عوامو په فکر کې لاړې دا د پښتنو په فکر کې لاړو د پښتنو د دې بچو د دې ماشومانو د دې ګلالو د خپل د ترور 2 زامنو یو نوم عمرانو چې هغه پوډر شروع کړو او هغه د وجه هغه خپل ټول خاندان تباه شو ختم شو الله اکبر بیا بلو چې د هغه نوم ګلزارو د مشهور سړي زوی د پلار نوم اسلم زرګرو د هغه 4 ښځې وي د هغه 20-25 زامنو دغه شان نونه وي څه د هغه 40 کو 42 بچیو د اسلم زرګر خو په هغه کې ګلزار داسې یو الکو نورو نمشتا د اوس دلته یو ورور ناسم دی دغه د گلزار رور دی او زما د خینې زوی دی جی جی خو گلزار په دغه خاندان کې داسې یو الکو چې هغه په اولنې پیره باندې اوټونو ته ولاړو دومره په باري اکثریت خلکو اوټ ورکړی و چې تقریبا هغه څه چیرمین و که څه شی پکې جوړ شوی و هغه هلک صاحبه د څه وجوهاتو په وجه یا هر څه چې خو هغه پوډر شروع کړو او نن هغه هلک چې دی نو هغه زنده لاش دی د هغه ټول خاندان تباه دی د هغه بچي د هغه رونه د هغه څومره فیملي چې ده نو د هغه د وجې د هغه دغه غم فکر او د هغه دغه نو محمد زاده چې دی نو هغه په دې وجه باندې دې شي ته راوتی و چې هغه دا د ترور بچي ولیدل نو بس هغه وی چې دا به دا شی په دې ټوله معاشره کې دغه شان خورېږي لہذا د دې لپاره زه جدوجهد کوم او خپل ژوند دغه چې توقف کړی و نو بس دا که سمګلر وجړی یو که ډي سي او وجلی یو کوم مثال دغه ادارو وجلی کار چا وجلی الله دې ورسره پوه شي الله دې غرق کړي الله دې تباه کړي ظلم یې کړی مړه محمد زاده نه قاتل و نه د چا ظلم کړی و نه د چا مثال قتل کړی و په دې باندې د غیب علم د الله سره دی الله ته دا څنګه تلې دا اوس سیبه لکه د غیب علم د الله سره دی خو دا د چې الله چا لیدلی نه دی خو د قدرتونو نه پیژانده شي الله چا لیدلی نه دی د قدرتونو صرف الله چا لیدلی دی موږ چې د اسمان ته ګورو نو دا ستا کار نه دی نه زما کار دی او نه د بل یو انجینیر او د کپنۍ کار دی چې دا د اسمان جوړ کړي د دې وروسته څوک طاقت دی ټیک شو او هغه موږ ته الله په قرآن شریف کې او زموږ دغه خواږه ښکلي پیغمبر دا هر څه ښودلي اسې محمد زاده چې څومره خاندان دی فخر پې کوئ بالکل په جي موږ د اوسه پورې نه کوو موږ به دا لیونی دی نن ورځې موږ داسې فخر کوو چې د محمد زاده جنازه نه وه د محمد زاده واده و د محمد زاده جنازه نه وه د هغه ډولۍ وه ډولۍ وه بالکل د هغه ډولۍ وه د هغه چې یو پردی مور د کم ځای نه راشي هغه په دې ځای کې تقریر کوي او جاړي هر سړی راځي او هغه په جړا کې تقریر کوي او دا صفت کوي چې محمد زاده زنده باد نو زه به څنګه ووایم چې محمد زاده غلط کول محمد زاده چې څه کول موږ پرې نه پوهه خو د ټیک کول او د بالکل داسې یو صحیح روانونه ډېر صحیح روانو ډېر صحیح روانو خو موږ ته دا علم نه وګورئ زموږ خاندان ته دا علم نه و چې دی لکه موږ دته د دغه په نظر کتل چې دا لیونه دی دی ولې داسې کار څومره چې موږ کتونکي ملګري تاسو کتله دا 2009 ملګري ما ګوری ما اورئ دا تاسو چې څه ولیدل او څه وکتله که نه نو دا د پښتنو میندو دپاره د خپل جدوجهد برقرار ساتلی او موږ لیدلی دی یار دا ته چې سوې د فیسبوک په پاڼه باندې د دغې مرګستیا کوو د دغې اواز مرګستیا ځکه کوو چې یاره بهی موږ ته پته ده دا څه چې په دې سیندونو او په دې نهرونو او په دې دغه باندې خو زموږ نه هم څوک ډوب شوي وو که نه یاره څنګه چې محمد زاده هم د خاندان خلک چې دی په دغې شیز باندې ککړ وو د نشې په دې رنځ باندې اخته وو د محمد زاده ورکوټې بچونګې رور دی د هغه نه پوښتنه کوم چې د حکومت نه څه غواړې ګورو السلام علیکم څنګه یې زویه ښه ستا څه نوم دی بچې سهیل څنګه تا به ورته څه نوم وایې ما ورته اګربی اګربی چېرته تللی دی وفات شو حکومت ته څه وایي زویه ما ته وګوره بچې دې خو وګوره زویه موږ ما ته وګوره ما ته وګوره بچې ما ته وګوره ما ته وګوره په دغې اوښکو کې ورته ووایه ځه سویله بره وګوره زویه سویله وګوره چې ستا دې اوښکو ته هغه وګورئ چا چې محمد زاده
اگر به چې چا اشته دی چې هغه ته هم پته ولګي که نه چې یاره تاسو ته څوک پاتې کړه یار چې ستا دا اوښکي هغه وګوري ویني ما ته وګوره بیا څه وی حکومت ته څه وی د حکومت چارواکو ته څه وی او سیاسي لیول چې کوم مشران دي هغو ته څه وی بیا انصاف غواړې دا ګربۍ دپاره ورته ووایه شابه خبرې بیا څه غواړې ما ته وګوره بیا ما ته وګوره نور به جاړو نه مړه چا چې جړولي هغه بېګانۍ شپه زموږ دپاره ډېره ترخه وه نور به نه جاړو خپل جدوجهد به برقرار ساتو ډېر لاړه به چېره دې دنیا نه چا ته جاړو نه صرف به انصاف غواړو که نه د چا نه به غواړو وزیر اعلی صاحب نه الله نه شاباس دی وایي چې د وزیر اعلی صاحب د هېچ چا نه غواړو د الله نه او د الله نه چې غواړي نو ګوره الله بیا ډېر زورور دی بیا داسې فیصلې کوي چې ډېرې ګرانې بهرحال اخري یو میسج جلال بھائی چوټا ډېر زیات خفه شو تاسو به انصاف د چا نه غواړئ بس چې کوم دلته واکداران دي هغوی به خپله هلې ځلې کوي موږ ته به څه ښایي او که نه نو بس بیا به ګورو په الله به یې سپارو دا بهر ځای چا خولی دی چې څنګه په کوم ځای کې اشتی شوی دی دا ډېر خلکو خدا سوچي خدای دا به چېرته ایشتي نه ایشته خو په موقع پې ډېر کسان راوتي دي خو لږ د کتونکو سره دغه ځګې شیر کوو که تاسو زموږ سره لږ راپاسئ نو خبره دلته دی راځئ زموږ سره دا وخت چې دی دا څومره ملګري دي دا ټول زه تاسو هغه ځای ته بوځمه زموږ د دې ټولو وینا مقصد صرف دا دی چې هسې نه چېره نور انسانیت قتل کول شروع شي او څوک چې قتلونه کوي د انسانیت هغو ته هم یو دعوت ورکوو چې یاره بس دی مهرباني وکړئ یار یو ډېر لوی منزل بیا مونږ ته پروت دی چې هغه نه ختمېدو والا ژوند دی او هلته بیا مونږ څه کوو دا د محمد زاده اګروال محله ده ښه ګڼه محله ده هغه ځای کې چې کوڅوی دی کوم ځای کې چې ګاډي نه هغه مین روډ باندې ښه دا مین روډ دی دغه مین روډ دی مخامخ ښه بیا دغه ځای کې کیمرې دي رڼا کوي کیمرو هم دا کړی راځئ چې زه تاسو ته ښیم ښه بدې دي د هغه وینه اوس هم پرته ده دلته او چې دلته وینه پرته ده بیا دا کم د هغه د ګوګل نه چې کومې ګولۍ وتې دي هغه ګولۍ په دې دیواله هم د هغې نښې اوس هم شته دی ښه جي ښه هغه زه تاسو ته ښیم چې اوس په دې ځای کې دا ځای دی دا خبره چې پرته دا د محمد زاده وینه ده جي کومه دا د محمد زاده وینه ده دا د هغه وینه ده محمد زاده وینه ده ښه دا د هغه وینه ده دا ټاکي چې کوم جوړ شوي دي که نه اوس په دې خاوره اچولې ده ښه جي ښه او خو دا د هغه د وینې ټاکي دي دا د هغه د وینې ټاکي او جی او دا بیا مخامخ دی خوا وګورئ جي ښه کله چې هغه لګېدلی دی نو داسې ظالم پې رپټ تېر کړی دی که نه چې دا وګوره لکه دا دومره غټه سوړه چې جوړه شوې ده که نه نو دا په یو ګولۍ نه ده جوړه شوې دا سوړه دا په کلاس تللی ده دا څو ګولۍ لګېدلې دي په دې ځای باندې د هغه د سینې نه وتې دي بیا په دې ځای لګېدلې دي د هغه د سینې نه وتې دي بیا دلته لګېدلي بیا دلته لګېدلي دي دا وګوره دا زما دا ګوته څومره دی کې ننوځي چې خښته دومره غوڅه شي نو دا لکه په دې باندې کم سے کم 15 شل ګولۍ په دې یو ځای لګېدلي دې مقصد دا دی چې د نه په دغه یو سینه باندې صرف د شل ګولۍ خوړلې دي شل ګولۍ نو د راشنکوب خو بیا دا ریپټ و که نه یو ډز و نه دا ریپټ دلته کې دې ځای خلکو څه وایي چې یو ریپټ و ریپټ پیرونه کړي دي چې نظام الدین به ریپټ پیرونه پې کړي دي اوس پته کېدی چې دا به هغه 70 والا جاجر و ځکه چې لکه د دې کوم د بهر مالې ته لږ ورځو چې کم ځای نه د انټر کېدو که نه او جی دا اوس په دې دیوال لکه دې د دې کوڅې نه دونه حد ته راغلی دی دام لکه د غزار دی او دام خو دا یو ډس دوه لګېدلی دی دا ځای او هغه ځای چې دی نو هغه ډېر زیات لګېدلی دی د ده د سینې نه وتې دي دی په دغه ځای کې د موټر نه کوز شوی دی ټیک قدرمندو دا د محمد زاده اګروال پسخاکوټ کې ریاشګاه ده تاسو کتی شئ چې دی دلته کې یو خپل دوست راوړو په موټر کې ښه جي ښه دلته ټیک ښه
کې کیمرې لګېدلې دي هلته کیمرې لګېدلې دي باقاعده جي دغه کیمرو راغیستی دی جا چې موټر سایکل والا راغلی دی ها. دا دوه کسان چې دي دا صحیح. دغه شانې څادرې اچېلې لکه دوی چې اچېلې دي عام صادري عام څادرې اچېلې دي او دا موټر سایکل والا چې دی نو په هغه ځای باندې ودرېده جی جی. او دا بل وروستو کوم کس چې و هغه تکو شو او بس محمد آزاده باندې आवाज وکړ محمد ته یې وی ها او جو بس هغه ول داسې راګرځېدل او نو دا یو سایډ ول ډیر زیات خراب کړی و خجي ها او تقریبا لګېدلې د شانه دی آها. ځکه چې پسینه ته ډېرې ګولې وې ډېر ګولې وتی دي او جی څومره چمکتون کې مرګري دی دا د محمد زاده اگروال کلی دی او دلته کې د خپل کوسې ته انټر کېدو او پدې کوسې پدې ما بین کې چې کوم دی دلته کې دی تقریبا لمسم د شل قدم اغستی چې دغه مخامخ تاسو را خاورې نه دغه ته په دغه راشنکوپ یو ریپورت شوی دی خو بهرحال ټول په جمع سوالو کوي چې خدای پاک څوک چې د انسانیت قتل کوي هغه ته هدایت نصیب کړي ټول په امین وای او الله پاک تی په خپل قدرت په خپل مهرباني سره د خلکو زړونه تور کړي دي قتلونه او کزو ډیر زیات ظالم شم او ډیر زیات جبر شروع کوم او ډیر زیات یو افلاطون شم خما او تا ته یو مرحلات پراته دي چې هغه ته د قبر زندگی وای او هغه ډیره ګرانه نو مرګرو خجوان تیر کې ښه لار اختیار کړئ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم طور طریقې اختیار کړئ ځکه چې د دنیا د ژوند هیڅ سمد نشته هیڅ پته نه لګي چې انسان له په کم وخت کې مرګ راځي په سهل کې راځي چې شرابو په نشه کې یم په بدکارۍ کې یم په غلا کې یم الله دې نه کې پلار وجنم رور وجنم در وجنم ماما وجنم گاونډي وجنم دا خبرې تاسو ته عالمانو کړي دي دا خبرې تاسو ته چې کوم دی سیاسي مشرانو کړي دي د محلې چې کوم دغه شان سپینګری مشران دي هغه ټول تاسو ته ټول وضاحت کړي دي چې په دې لار کې دا ناکامي ده په دې لار کې دا کامیابی ده دا موت ته ولې نه اختیار دا زموږ استاد ډېره زیاته کمزوري ده او دا کمزوري ده الله زموږ استاد نو واسه امين امين او چا چې را کار کړی دی نو نور خیس نشوي خو دغه وخت کې وګورئ په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې یاره دا تاسو ښه کار کړی که تاسو بد کار کړی دی د دې نیمې شپې دا راتلل زما زه په دې وجه رالم چې یاره کم سے کم هغه خلکو ته الله پاک که چېرته کې زموږ په دې ویډیو باندې هدایت نصیب کړي چې د نورو میندو بچي نه قتل کوي او که تاسو قتل کړله نو بیا د الله پاک سره یو ډېر لوی ګریف شته دی الله دې موږ تاسو د هغه نوبت نه وساتلی کړي ماله دې محلې والا ټول میلمنو له ورکړي رسخت دی غمزه په دې خاندان سره د نظام الدین د خپل ځان خیال ساتي څوک چې په چار چا پیرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی راځي چې موږ تاسو ټول په جمع خیال کوو السلام علیکم